ای پیغمبره کله چې تاسو خلک خځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغه ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړي او د عدت زمانہ سم پوره وشمیري او له الله نه ویریږي چې تاسو پروردگار دی د عدت په زمانہ کې متاسي هغوی د هغو کورونو څخه باسي او نو د هغوی په خپل وځي مګر دا چې هغوی د کومې څرګندې بدی مرتکب شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدود څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپل ظلم وکړي ته نه پوهیږي خایل هغه ورسته الله د توافق څخه لار پیدا کړي بیا کله چې د هغوی د خپل عادت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په خټوګه په خپل نکاح کې وساتي یا په خټوګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسي چې له تاسو نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدی سم صحیح د الله لپاره ادا کړئ دا خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصيحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره لستون زونه د وتلو کوم لار پیدا کړي بیا کله چې د هغوی د خپل او هغه ته بل داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمان هم نه رسیږي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافی دی الله د خپل کار پوره کوونکی دی الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده او تاسو له میرمنو څخه چې کومې له حیز نه امید شوي وي د هغو په باب کې تاسو شکمن شوي نو درته معلومه دی چې د هغو عدت 3 میاشتې ده او همدغه حکم د هغو خزو د چې لا تر اوسه حیز نه وی راغلی او د حامله خزو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي څوک چې الله نه ویریږي د هغه په کار کې هغه آسانتیا پیدا کوي دا د الله حکم دی چې هغه تاسو ته نازل کړی دی څوک چې الله نه ویریږي الله به د هغه بدیل هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي هغه ته د عدت په زمانہ کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړي چیرته چې تاسو اوسېږئ هر ځای چې تاسو ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مزوروي او که هغوی حاملی وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخت لګښت وکړي تر څو چې د هغو حمل نوي وضع شوی بیا که هغوی تاسو لپاره معاشم ته تای ورکړای نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړي او د اجورې معامله په خټوګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړي خو که تاسو د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو معاشم ته به کومه بل خزتای ورکړي شتمن دي له خپل شتمنۍ سره سم نفقه وکړي او چاته چې روزي کم ورکړ شي وي هغه د له همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړای دی الله چې چاته څومره څو ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي لري نه چې الله له تنګلاسین ورسته پراخي هم ور په برخه کړي څومره د کارونو اوسیدونکو دي چې هغوی د خپل پروردگار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه هغوی د خپل کړو خوند وڅاک او د هغوی د کار پای سره زیان ده الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی نو له الله نه ویریږي اې د پوهې خاوندانو چې ایمان مراوړی دی الله تاسو ته یو نصیحت نازل کړی یو داسې پیغمبر چې تاسو ته د الله کارا څرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي ترڅو چې ایمان راوړونکي او نیک عمل خلق لتیارونه رڼا تر وباسي څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسيږي الله د دغه انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده الله هغه ذات دی چې اسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم د هغو په منځ کې حکم نازلېږي دا تاسو ته د دې لپاره ویل کیږي ترڅو چې تاسو وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شی باندې چاپیر دی